د کهانۍ شروعات د بن او د لورا نومي یو کپل نه کیږي. دیو د چکر د پاره سمندر ته راغلي وي، ولې چې په دې ورځ باندې د دیو واده شوی وو او دا ورځ دیو ډیره خاص مناوول غواړي. د سمزل نه پس دیو یو جزیره وویني، نو دلته کې دیو د ایسارېدو فیصله وکړي. دیو خپله غټه کشتۍ پرېږدي او په وړه کشتۍ کې د جزیرې ته لاړ شي. کومه چې د دیو د ټولو نه غټه غلطي وي، دیو په دې جزیره کې ګرځي. په دې جزیره کې چا یو وړوکی شان کیمپ جوړ کړی وي، نو د دیو دا خیال وي چې دلته کې څوک پاتې کیږي. دیو په دې جزیره کې وګرځي، خو دیو ته څوک میلاو نشي. بن لورا ته وایي چې موږ له واپس تګ پکار دی، خو لورا ورته وایي چې دومره لرې راغلي یو، اوس موږ له دلته لږ وخت تېرول پکار دي. دلته کې دیو پخوانۍ مشیندري وویني، نو بن ته پته ولګي چې دې جزیره کې مخکې چا تجربې کړي دي. بن او لورا دلته کې ډیر وګرځي، خو دیو ته څوک میلاو نشي. نو دیو دلته نه د تللو فیصله وکړي. د تلو نه مخکې دیو څه تصویران ویستل غواړي، خو دې ټیم کې بن نوټس کی چې په اسمان باندې یو تور اوریځ راخورېږي. دیو ته پته ولګي چې یو ډیر تیز توپان راتلو والا دی. نو دیو دلته نه روان شي او خپلې هغه وړې کشتۍ ته وخیږي، او څنګه چې دا وړه کشتۍ روانه کی، نو دې وخت کې توپان راشي. د سمندر د چپې په وجه باندې د دیو دا وړه کشتۍ الټه شي او دواړه په اوبو کې ډوب شي. توپان دومره سیوا وي چې دیو واپس د جزیرې ته رامنډه کی. د باران نه د بچ کېدو دپاره دیو د کیمپ ته رادننه شي، خو د توپان په وجه باندې یخني ډیره سیوا وي. نو دیو اور بل کی او دلته کې د شپې تیرولو فیصله وکړي. په سبا باندې چې کله دیو راپاسي، نو غټه د مصیبت خبره دا وي چې د دیو هغه غټه کشتۍ کومه کې چې دیو راغلی وو هغه نشته. لورا بن ته وایي چې تا به هغه کشتۍ صحیح نه وي تړلې، د دې وجې نه هغه د توپان سره تللې ده. خو بن ورته وایي چې ما کشتۍ ډیره مضبوطه تړلې وه، خو د شپې کم توپان چې و د هغې په وجه باندې د دیو کشتۍ دلته نه تللې ده. د ټولو نه مخکې دیو د جزیرې د غر سر ته وخیږي او د بره نه خپله کشتۍ ګوري، خو دیو ته کشتۍ میلاو نشي. دیو دواړو ته پته ولګي چې په توپان کې زمونږ کشتۍ تللې ده او موږ دې جزیره کې راګیر شو. د دیو سره چې کومه وړه کشتۍ وي، په دې کې هم تیل کم دي. نو دیو دا وړه کشتۍ په لاسو باندې روانه کی، خو د دیو کور دلته نه ډیر لرې دی، هلته کې داسې رسیدل ناممکنه ده. لورا بن ته وایي چې موږ داسې نشو رسیدی او توپان واپس راتللو هم څه پته نه لګي. موږ له دې جزیره کې ایسارېدل پکار دي. د دیو سره خوراک څښاک هم نه وي او دې جزیره کې داسې پاتې کېدل مشکله ده. نو دیو د خوراک څښاک په تلاش کې په دې جزیره کې ګرځي، خو د دیو قسمت ښه وي. یو ځای کې دیو ته د څښلې صفا اوبه میلاو شي، خو صرف په اوبو باندې کار نه کیږي. دیو له د لوږې د ختمېدو دپاره هم څه جوګاړ کول پکار دي. نو د شپې نه دیو څه پاڼې پخې کي او په دې باندې ګزاره وکړي. د دیو سره د رابطې دپاره څه پول هم نه وي. خو لورا ورته وایي چې موږ له دې جزیره کې یو غټ SOS لیکل پکار دي، یعنی دا یو نشان دی چې د چا نظر پې ولګي نو د دیو د مدد دپاره به راشي. نو بن ورته وایي چې دا یو خوشي جزیره ده او کیدای شي چې په کلونو باندې دلته څوک را نشي. موږ له دلته کې خپل انتظام کول پکار دي. د ټولو نه مخکې دیو د کیمپ د ټیک کولو فیصله وکړي. نو دیو مات ګوټ څیزونه راټول کړي او د دې نه د ځان دپاره یو وړوکی شان شلټر جوړ کړي. دلته کې دیو ته صرف یوه ډبه میلاو شي، کومه چې د دیو د اوبو دپاره پکارېږي. دغه شانته کې څو ورځې تېرې شي او روزانه دیو دلته نه د وتلې غم کوي، خو وتی نشي. بن او لورا ته د جزیره کې یو 3 قبرونه میلاو شي. نو دیو ته پته ولګي چې مخکې به په دې جزیره کې نور خلک پاتې شوي وي. یوه ورځ چې کله دیو ګرځي، نو لورا د کمزورۍ په وجه باندې راوغورځېږي. نو بن یې په شا کې یو خپل شلټر ته راوړي. بن ته پته وي چې لورا د خوراک نه کولو په وجه باندې کمزوري شوې ده. په سبا باندې دیو د میانو د نیولې فیصله وکړي. بن یو سریا تیره کی او د ښکار دپاره روان شي. دیو د جزیرې بل اړخ ته ورسي، نو دلته کې ډیر پینګوین وي. دیو دا پینګوین وجل خو نه غواړي، خو د دې نه علاوه د دیو سره بل څه آپشن نه وي. دیو د خپل خوراک دپاره یو پینګوین مړ کي. نن لا اوله شپه ده چې دیو په ماړه خېټه خوراک وکړي. د خوراک په وجه باندې د دیو جسمونو کې لږ طاقت راشي. دغه شانته کې دلته دیو ژوند تیروي، خو د دیو واپس تللو امید لا ختم شوی نه وي. روزانه دیو په دې امید سره پاسېږي چې نن به څوک دلته کې د ریسکیو دپاره راشي. دغه شانته کې په امید سره څو میاشتې تېرې شي او یو ورځ چې دیو د ښکار دپاره لاړ شي، نو دیو ګوري چې ټول پینګوین ختم شوي دي. په دې باندې لورا ډیره خفه وي، ولې چې دا د دیو د ژوندي پاتې کېدلو یو ډیره غټه اسره وه. لورا بن ته وایي چې موږ له دلته کې نور پاتې کېدل نه دي پکار، په دې وړه کشتۍ کې موږ له دلته نه تلل پکار دي. خو بن یې سمجاوي، ورته وایي چې په دې وړه کشتۍ کې موږ دومره سفر نشو کولی، دلته کې زمونږ کم از کم د سر سوری خو شتی دی. خو لورا ورته وایي چې موږ دلته کې نور
نور نشو پاتې کېدی. اخر مونږ به څه خورو؟ دیو د یو بل سره بحث کوي. په دې کې د لوره نظر په یو غټه کشتۍ باندې ولګي. نو دیو ورته چغې شروع کی، خو د دیو اواز هلته نه رسي. بن خپلې وړې کشتۍ ته وخیږي او د جزیره کې چې دیو ته کم لږ شانته کې تیل میلاو شوي هغه د وړه کشتۍ کې واچوي او په دې غټه کشتۍ پسې شاته روان شي. لوره ورته چغې وایي چې هغه کشتۍ پورې ته نشي رسېدی او زموږ سره دا لږ شانته کې تیل دي، دا به هم ختم شي. لوره بن ته ګوري خو بن مخکې روان وي. اخر کې د دې وړې کشتۍ تیل ختم شي او بن هغه غټې کشتۍ ته هم ونه رسي. دغه شانته کې لوره د بن انتظار کوي خو بن واپس را نشي، ولې چې د هغه سره خو تیل ختم شوي او په سمندر کې ډیر لرې مزل کلی و. لوره ډیره زیاته خفه وي د ډیر انتظار نه پس چې بن را نشي. نو لوره واپس خپل شیلټر ته راشي خو ډیره زیاته خفه وي. په سباله باندې د لوره دروازه وټکیږي. نو دا چې دروازه کولاو کی بن واپس راغلی وي خو ډیر په زخمی حالت کې. بن ورته وایي چې زه هغې غټې کشتۍ ته ونه رسېدم او زما سره تیل ختم شو، نو د سمندر چپو زه یو غر سره ووالم او په هغه کې زه زخمی هم شوم. خو بیا هم بن په څه ناڅه طریقه باندې په زخمی حالت کې دلته کې راورسېدو. لوره د بن علاج شروع کی او د دې د زخمونه وګنډي. بن د درد په وجه باندې بېهوشه شي. د بن حالت ډیر خراب وي او لوره اوس یوازې پاتې شي. دغه شانته کې دا په یوازې باندې ښکار کوي او په یوازې باندې اوبه راوړي. دغه شانته کې وخت تیریږي او د ژمي موسم راتلو والا دی. لوره ته پته وي چې په دې موسم کې دلته کې ژوند کول مشکله ده. لوره فیصله وکړي چې موږ له دلته نه په څه ناڅه طریقه باندې وتل پکار دي. یو ورځ لوره ښکار وکړي او ډېرې اوبه راجمع کړي، دا د بن سره پرېږدي او دلته نه روانه شي په دې امید سره چې زه به دلته نه وځم او بیا به د بن مدد وکم. دغه شانته کې لوره مزل شروع کړي. څومره چې لوره مخې ته ځي نو هغومره د دې حالت خرابېږي، ولې چې یخني هم وي او د ولږې د لاسه د دې جسم کمزوری کیږي. 3 ورځو پورې لوره مسلسل مزل وکړي او ډیره زیاته ستړې شي خو بیا هم همت نه بیلي. لوره ته پته وي چې زه دلته نه ونه وتم نو زه به هم مړه شم او زما سره به زما خاوند بن هم مړ شي. د ډیر مزل نه پس لوره ته اخر د خپل مهنت صله میلاو شي. دا د یو سور کلر کور وویني. لوره چې دلته کې راشي نو ډیره زیاته خوشحاله شي. دا یو ریسرچ سټیشن وي. لوره چې دننه د سټیشن ته ورشي نو دې کې خو انسان نه وي. دلته کې خوراک سکاک هر سیز موجود وي. د دې سره سره دلته کې یو وړه کشتۍ هم وي. دې ته دلته کې یو نقشه هم میلاو شي. نو دا د کشتۍ روانه کی او په بن پسې روانه شي. په مزل کې په دې باندې شپه ولګي او کله چې لوره هغه جزیرې ته ورسي نو دا ګوري چې دلته کې خو یو تیز توپان تیر شوی دی. د دیو شیلټر مکمل تباه شوی او بن هم دلته کې نه وي. لوره د بن په تلاش کې ګرځي نو دا ګوري چې بن د ډیرو کچرو لاندې پروت دی. د یخنۍ د لاسه د بن حالت ډیر خراب شوی او بېهوشه شوی وي. نو لوره خپلې کشتۍ له راوړي او واپس هغه سټیشن ته راوړي. دلته کې بن له ګرمې کپړې ورکړي. په مزه د بن حالت ټیک کېږي او لږ ټیم پس بن په هوش کې راشي. خو چې بن وګوري نو لوره د دې دپاره خوراک پخوي. د بن په خپلو سترګو باندې یقین نه وي. دا هر څه دې ته یو خوب ښکاري. لوره د بن سره میلاو شي او دیو ډیر خوشحاله وي. دغه شانته کې دیو دلته کې یو څو ورځې تیرې کړي او بیا یو غټه کشتۍ راشي کومه کې چې ساینټیسټ یو دلته کې د ریسرچ دپاره راځي. د هغوی په وجه باندې دیو دلته نه ریسکیو شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.